د پسرلي او ګرمې هوا په رارسېدو سره په هرات کې د پشخانو او خیمو بازار غوړېدلی دی. په دې ولایت کې د خیمو او پشخانو جوړولو د یو کارخونې مشر وایي چې هغه په کوچنۍ او لوی اندازو کې هر ډول خیمې تولیدوي او کورنیو بازارونو او حتی پاکستان ته رسوي. در 15 سایز و ممنون نمبر به حساب ما که تقریبا به 10 ولایت که انشالله فعلا نمایندگی داریم، به خارج از کشور هم که انشالله صادرات داریم، پاکستان انشالله میره دیگه، به ولایت هم که به خود هرات هم نمایندگی داریم که انشالله به اطراف ولسوالیا و به 10 ولایت هم تقریبا نمایندگی داریم انشالله. همال وقت نه که انشالله روان میکنیم. د هغه په وینا د کارخونه چې له 80 څخه زیات کسان پکې کار کولی سي، هر ورځ تر 350 پورې خیمې او پشخانې د غوره کیفیت په درلودو سره تولیدوي. کوچکترین برنامه سهولت از نظر اقتصادی مثلا از نظر حمایت کنم، میتونیم ما تعداد کارگر مثلا به 200 نفر برسونیم که ان شاء الله بتونه نفر ما بیشتر به کار بفته، مردم ما بیشتر بکنیم. غریبا واقعا بیچاره از ایران رد مرز میشه میای بیکار، از پاکستان رد مرز بیکار، میتونیم ما برای ان شاء الله کارآفرینی کنیم که بیشتر مثلا ما به کار بفته که لقمه حلال در بیارن. په کارخونه کې کارکوونکو د چمتو سوي امنیت څخه رضایت څرګند کړ او وی ویل که چیرې په هیواد کې د کارموندنې فرصتونو د برابرولو لپاره داسې پانګونه وسي، نو نور به د ځوانانو لپاره د کار کولو لپاره بهر ته د کډوالۍ اړتیا نه وي. خواسته ما از تمام تاجرین اینه که رفتن به خارج راه درست نیه. شما تاجرانی که ستون اصلی یک مملکت میسازن، شما باید به کشور خود خوب باشه. ساختن کشور بقیه و ما و شما هیچ نفعی نداره. دیگه خیمه هم هست، پشخون هم هست، دیگه سایز از این سایز 2 گرفته تا 14 اینا. دیگه خیمه هم هست از سایز مثلا 2 نفره تا به سایز 12 اینا هست که ما پهن میکنیم، برش میکنیم. په ورته وخت کې په هرات کې د اسلامي امارت مسؤلانو د کوچنۍ او لویو صنعتونو د ودې لپاره د خپلې بشپړې ژمنې ډاډ ورکړ او له پانګوالو وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. اداره محلی ولایت هرات متحد به این است تا برای شهروندان در این ولایت زمینه اشتغال را فراهم بسازه و همچنان در راستای تجارت و صنعت تسهیلات بیشتری را به وجود بیاورند. د یادونې وړ ده چې د هوا د ګرمېدو سره ډېر ښاریان د آرام او تفریح لپاره له دې خیمو او پشخانو څخه کار اخلي.